دا د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ نورلام صاحب درې اړوند جامعه اسلامیه حنفیه مدرسه کې له دیني زده کړو د 43 تنو د فراغت غونډه ده. د یادې مدرسې د محتمم په وینا د دوی له ډلې 32 تنه د حفظ له دورې او 11 تنه نور د بخاري شریف له دورې فارغ او د فضیلت پګړۍ ورپسر شوې. د کوم شاګردانو د سربندي درلود په دې کې کامل الحفظ 32 شاګردانو چې هغوی خپل حفظ دغه جامعه کې تکمیل کړله او 11 کسه د بخاري شریف د دورې څخه فاضل شل. نو الله تعالی نه راضي یو او هیلهمند یو د خپل قومونو څخه مننه کوو د هغوی په مرسته باندې. بل لور ته له دیني زده کړو فارغ شوي د یادو زده کړو په تړاو خوښي څرګندوي او له مسؤلینو غواړي چې د یادې مدرسې په لا پیاوړتیا کې برخه واخلي. الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم د الجامعه اسلامیه حنفیه د مدرسې حفظ دورې نه فارغ شوی یم. زه له خپلو استادانو سره ډېر مننه کوم چې ما سره همکاري او زحمت باسلی. د الجامعه اسلامیه حنفیه د مدرسې حفظ دورې نه فارغ شوی یم. زه د خپلو استادانو ډېر مننه کوم چې ما سره زحمت باستلی ده. ټولو مشرانو څخه غوښتنه لرم چې د مدرسې سره مرسته او همکاري وکړي. یا د دغې مدرسې له لومړۍ تر 10مې دورې تر دې مهاله 350 تنه د قرآن کریم له حفظ او له 10 زیات ترې له لویې دورې فارغ شوي دي.